د سپین غر سخته لاره په خوړونو پورې وتل. ښایسته ملګري، د ملګرو ګپ شپ چمبي چم ته څومره لار پاتې او ښایسته منظرې. دلته حکومت څوک نه دی راغلی؟ نه وروسته حکومت تللی و، نور اشرف غني او کرزي حکومت نه و. ښه دلته نه دی راغلی؟ نه با طالبان و دلته؟ مرغۍ ته وګوره ونه کې مشره یې. زه چې لاړو راوابیلو. دلته هم کورونه دی والا. زړه مې کېږي نو راغله په دې باندې هغه یو درېدو ځای نشته. ښه دی چې راغلو کسانو ته ښه دی چې نه دي کتلي چې کوم بیا ځای دا کوش کوي دا هغه چېرته وه دغه مریض دی. دی ونه کې توتي وګوره هغلته دی مشره هغسې لاړو. کوم دی؟ هغلته ښکته هغلته ولاړو واورو. راواوښتو رحیم. والکه خیال کوه ګوره. درشي خرو
واله که په کلاره چې اوس غول جوړ نه کړي مخرود مې واله کا استراده یا دا ساخه وشو وګاړه څنګه یې ته دې سیټ ته ورخته ما ته دې مخ کې وی ساده والا وګنه برابر ای کاری गाड़ी کې دي سړی نه سپلا کې गाड़ी کې پاتې شوی دي دا وګوره خپې تورې اخته کې ګرځي تور داسې باران خو نه و ترپالې راکړې مشره ته ویډیو وکړه مشره هغې اوبه ننوتې خبرې وکړه مشره چمدي شم ته روانې خانده مه کنه نو سم سم دا خبرې ګوره یوټیوب ته ورکوو فیسبوک ته ورکوو او مشه کله باران غلی چې بیم شي او کې یارانو سره روان یو کوز بهار او بر بهار نه د چمبي چم په لور چمبي او چمبي چم دی ولا دا ځای خطري دی دا وګوره ومشه په غم وختو والا واقعا چې ډېره خطرناکه لاره ده ډېره والا خطري ده ښه دا وګوره او افرین چې ډېر ډاکسنو ته چې ورخېږي پرې والا ژوند سره لوبې دي خو څه وکړو ژوند جوړوو هر کې ژوند جوړوي ترکیه ته روان یو ومشه نه کور ته وګورې په کومه سې ځای دی مشره دا وګوره هغه مې لګي ودې لیدو داسې دواړه لاسونه ورته ونیسي یو دا یو بل ونیسئ اکرمیا دا که نثارې ونیسه ماته څه وایي نثار بس کور دی نو دغه کوم طرف ته ناتور وګوره هغه ځای چې کبه نه ورلاندې کېږو هغه کونړ کې کونړ کې مړ شو همداسې یو سرسره ده ګاډی ورلاندې درایي او ګاډی آیفون 4 نه دا د سيزيو غسر ته بوزو لار ډیر نصرت څنګه چې نورستان دغه ته داخل همدغسې غر دی مشه څنګه چې همدا نورستان ته داخلي لکه پارون ته داخلېږي همدا نختر کوچې که دغه درته ځکه مې دې کوي په تیږې وکړي سویډي شو چمبي چم ته څومره لار پاتې لرګی وګوره لرګی مشابه وړو یا ونه وګورئ هغه ده سټکې و هغه ونه کې تیږې وګوره دیګانوار نشته دې کور هم چې رئیس کوي ولاج دا ټولې ونې درته هره کړي وي اسیم ډاکسن وړلی ځان ته کاری صاحب نثار دی چې په ټوکو راغلی مشه داسې چې کار مخکې ډاکسنه د پیتې وکړو ستا د ډاکسنه د ارنډي والو ورځه پې استاذه تر کومه به موږ تېنه په شا ځو یو دانه ته هم په شاکه مخ په مخ به یې نه کړي مشه تا سره ځای شته که نه هغلته هغلته یې بغل ته کړي که نه تازه خیر دی لږ سکرټ مچیز بنجې کې واري دلته کورلا راتلې نشه خو دلته چې کاري صاحب تا کورولا راوستې وه بېرته به دې په ټالۍ کې وړه چې دا جان مټ نور درته څوک وایي
یم شډیر پوی نه دی دا کچر مشرا دا دی خو نه بوزه دا ها تر کوم سیده ځای کا دا اخر تر کوم ځای به کرم هلو بازار تال ته خرڅي هغه بازار ته مړي کګي تلاره کې چا واخصه یم شدا اے سرخ کته کا کنا وخت شو تاسو بره پیدا اکلیشتا انجینر نه او اته کس تقریبا انجینر صافی روشن بل صفات کو تاسو صافه صفات وشه او سبا خبرې دوبره کاریګر را جمله واله کنه لیدلې دا وړي کې نه کوم اکثر دا کلندر ته کنه نصرت وګوره کې واړه این لاره بنده دا بو ساړو خو یې دلی دا بو ساړو حالت مشر د شو بو پاره نه رواني خاطر ناوی راځي ګاډي په کې نه خېږي دا دې چاته ورغله مستا په خپل په کې خو بیرته ګاډ ودی اکرامه دا ټیټه ته کړي کنه دا پټه ته شي کړی دلته کم زیاده ها دایښ وخت جنگو قبر چیرته ده هغه په مخ قبر او تاسو دا قبر پاتې شو دا اوس د سې مشه ترموز تش ځان سره خېجو مالته بچینی لار دی ویل چلته وبشته حالته چینی په هغه لکه دا خو بیخي به ډبه دي خو همدغه شګړه دي یاره زنده باد ډاکټر زنده باد نوري چی دا ماما خبر دی څومره غټ دین دی دغه ته یو بل پروت دی دا ته یو بل هغه وراغه او لا ودر ولاته تاکونه واچېړی کی یاد شي هغه یو تاک سره ماکسن وسته ورا کارم خپل کرکټ ته وول لکه دا مشه زده دی او دا وی ډیر خدای کنه چمبي چمبي دا ول ویل پراپوس دی خطا یې کده د دنیا خطا عمل دی ولا کدا به دې مزان رسېږي اے رشته غالب څنګه شو مشتا وی چې لغه پوری ودان چې را خامه جوړه بنیادی ځله په پیاده زه به نو پوښی دا یې بل چې دا ما کاږي نو ته څه وی دا کاری سیوم ډاکسل دا ما دا غینه مو جوړ او را دې کدر ته دی الا چک شو دا ته وی پولو دا ګور دا د څه سره دا او الا بله بلا پل لپاره دلته ګیر خرابې ګار شي څه کې دا دي ولا یخی دی یخی دې باندې په موټر وکړي فیلډر خېجو په دې اکرمه فیلډر خېږي گاډه راغې استاد وای تاجه گاډي راغې د پاسه درمان هغه ما څه وکړه هغه څه ثابتې مزه یو کشپ در باندې راغله بیا هغه مرغه پورې وې دی لاندې مونږ کور دی بیا راشه زه رابطي ور سره مزه تا ما ورته وې کورم چې نړیوال دار څوک شپه در کوي ویل 12 نفرو ته څو په شو ډوډۍ ور کوي هر کور
به کم ته لاړې 12 کسان ته ډوډۍ ورکړي. ډېر ډېر خلک مېلمه دوست مشه ان شاء الله چې زه هم دې کې بس خبره نه چې امتحان کې ثواب به وي بس دی جسد ته عادي په ډېر خراب ځای کې دی ژوند. دا غي څه رقم راوړلی ماشاءالله دیوان وهلی دی مشره ښه سړک یې جوړ کړی دی ځکه ولاړ دا انسانانو ویلي بس واټر مشامخه وهلې دا چاپونه وګوره تر هغې ګاډی یخېږو موږ هم داسې پیدل مزل کوو منیزه څه ناسې چکر به وو لار هم ډېره ښایسته ده ښایسته بوټي دي 3 غازیان مخکې روان دي ورپسې 3 دي پسې زه یم استاد زما هغلته خوا پرېښودې کنډه و نه اخوا ګاډی یخی خوړ نه اوبه راوړي خوړ لاندې دی موږ زه هم داسې پیدل به لږ مزل وکړو دا ښایسته ځایونه ګورو خوړ لاندې دی دې ځای نه به اوبه راوړي ګاډی یخی ګاډی ډېر ګرم شو غر دی چړیان دي او موږ هم داسې پیدل راغلو نو تر هغې مزل به کوو دې طبیعي ښکلاګانو نه به خوند واخلو ډېر اوچت غرونه دي یو کور لاره کې راځي لاندې غرونه غر کې کور او ورپسې اوس هغلته اورې بل کړی دی کور دی نو داسې 2 او 3 کوره یو ځای بعضې یو کور یې په دې غره کې نور دوکان لاره کې یا بل شی هېڅ شی نشته تنګه لار ده د یو ګاډي هوا هم لګېږي ډېر په مشکله باندې راغلو ځکه د دویم ګاډي لاره نشته لار هم ډېره خطري ده بعضې ځایونو کې ټولې تیږه کې نختر دی ډاکسن والا هم راغلو یخه شوه ډاکسنه استاد راغی صحیح ده ماما